السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، دا تا چې د چا بیان را لېږلی دی، ده په دې کې ویلي دي چې حضور مبارک بغیر د ټوپۍ نه مونځ کړی دی، او بیا یې دلیل کې د نبي علیه صلات وسلام د حج والا مونځ را پیش کړی دی. نو په حج په حالت کې دا حکم د الله تعالی د طرف نه دی ښه، چې سړی به په سرتوره مونځ کوي. نو حضور مبارک د الله د حکم تابعداري کړې ده. باقی د حج په حالت کې په سرتوره مونځ کول، بیا په هغې باندې نور مونځونه قیاس کول، دې ته ویل کېږي لیونتوب او قمقلتوب، او دوی قیاس نه مني. دا چې چا کړی دی نو هغه قیاس نه مني. نو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قیاس نه مني، نو خپل قیاس څنګه پیش کوي ښه؟ بلکې دوی خپل یو عالم دی او هغه ثناء الله نوم یې دی مبارک فوري، او هغه په خپله فتاوه ثنائیه کې لیکلي دي چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ کول مکروه تحریمي دي، معنا حرام دي ښه. او باقی چې دی نو دی د سر نه دلیل نشي پیش کولی، دا د ده دلیل نه دی ښه. او په سرتوره باندې مونځ کول چې دي دا مکروه دي ښه. دا په نیز د احنافو مکروه دي، او د دې خلکو بیانونه ما ور الله دې خوشحاله که قدردان شي ښه. او دا بیا دې ګروپونو کې رالیږه هم ما دې نه بیا نور خلک غلطه فایده اخلي ښه.